سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ. دا چې زیاتره ملګري په پای اکاونټ کې مشکل لري او د زیاتره کسانو KYC شوي ده، خو د دوی نه هم سټیپ یعنې د دوی میګریشن نه دی شوی او د دوی پای چې کوم دي هغه ولیډ ته نه دی تللی. نن ویډیو کې درته دغه طریقه درښیم چې موږ څنګه میګریشن ترسره کولی شو، څنګه یې پاس کولی شو. نو ما خپله زیات ریسرچ وکړ، د هغې لپاره مې یو څه طریقه درته پیدا کړې ده. انشاءالله په هماغه طریقه باندې نن درته کار کوم چې څنګه موږ کولی شو هماغه طریقې سره د خپل پای اکاونټ وروستی سټیپ چې دی هغه مکمل کړو یا بشپړ کړو. نو راځم په دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښایم. د ټول نه تر مخه به تاسو راشئ، مایننګ به تاسو هر ورځ فعال وساتئ. هېڅکله تاسو مایننګ مه پرېږدئ، مایننګ مو فعال وساتئ، دغه به ستاسو هر وخت فعال وي. او بل به راشئ دلته په دې پورته درې خطونو باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ، بیا به راشئ ستاسو خپل د پای اکاونټ پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلی نو په دې کې لومړی کار چې تاسو کوئ هغه به دا وي چې تاسو خپل پاسورډ چینج کړئ. دلته تاسو ته پاسورډ اپشن ښکاري، اپډیټ درته ښکاري، په دغه باندې کلیک وکړئ. خو د دغه اپډیټ کولو لپاره تاسو نمبر ته کوډ درځي. کیدای شي ډېرو ملګرو ورسره خپل نمبر نه وي اډ کړی، ځینو اډ کړی وي، ویریفای شوی نه وي، لکه زما چې نه دی ویریفای. نو زما د نمبر مشکل دغه دی چې ما تقریبا 5 یا 6 کاله مخکې کوم نمبر ورکړی و، هغه ما نه ورک شوی دی، ویریفای شوی نه دی، صرف ما اډ کړی دی. اوس بل اډ کېږي نه، خو زه تاسو طریقه درښایم. څنګه دلته به تاسو سره ویریفای بټن وي یا اډ بټن به وي، په هغه باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو دلته کلیک واخیسته نو دلته به تاسو مستقیما دلته به USA ورته انتخاب کړئ، الریډي انتخاب وي. بیا به راشئ په سټارټ باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو سټارټ باندې کلیک واخیستم بیا به راشئ په اوپن SMS باندې به کلیک وکړئ. دې سره به ستاسو د موبایل دغه اپلیکیشن راخلاص شي، کوم کې چې تاسو ته میسیجونه راځي، تاسو چاته استوئ. نو په دغه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، را به شئ په د سینډ بټن باندې به ورته کلیک وکړئ. په سینډ بټن باندې کلیک کولو سره به دغه میسیج همغه د پورته نمبر ته لاړ شي. نمبر هم درته دوی درکوي، کوډ هم درته دوی درکوي، همدغه د مستقیما به تاسو ولېږئ. خو دا په یاد ولرئ، تاسو د هغه سیم څخه دغه میسیج واستوئ چې کوم سیم څخه تاسو دغه میسیج لیږئ، هغه باید ستاسو په موبایل کې موجود وي، همدا شی به. او بله خبره دا چې په هغه اکاونټ کې تاسو سره په سیم کارت کې باید 10 افغانۍ یا 10 افغانۍ موجود وي، ځکه چې دغه SMS چې کله تاسو ورلیږئ په هغه باندې تقریبا 10 افغانۍ تاسو نه فیس کټ کول کېږي، 10 افغانۍ به تاسو نه چارجز در باندې راشي. لومړی خبر دغه اوس خو دا نه لیږل کېږي ځکه زما نمبر بدل دی، هغه پخوانی نمبر سره نشته، لاسرسی ورته نه لرم. په هر حال راځم دلته دا به سټارټ او ورکم، ځکه چې دا کار ونه شو. نو دې سره به تاسو په دغه طریقه پاسورډ چینج کوئ. پاسورډ چینج کولو لپاره به اپډیټ باندې کلیک واخلئ، بیا تاسو دلته راشئ، کوم نمبر تاسو ورکړی و هلته ویریفای شوی دی، نو هغه به دلته کنفرم کوئ، نمبر به ورکړئ. نمبر نه وروسته بیا تاسو نمبر ته یو کوډ درځي، زه به تاسو ته انشاءالله طریقه پوره وښیم. کله چې تاسو نمبر ولیکئ په سټارټ باندې به ورته کلیک واخلئ، بیا اوپن باندې کلیک واخلئ، بیا به سیده تاسو بوځي او دلته به بیا هم هماغسې طریقه تاسو وکړئ. د لاندې کوډ به د پای د پورته نمبر ته واستوئ. کله چې کوډ ورته ولیکه نو ستاسو نمبر به ویریفای شي ورسره. کله چې دغه ویریفیکیشن ترسره شو دلته به خپله ویریفای درته ولیکي، اټومیټیک به وروسته دغه نه وروسته تاسو ته د پای پاسورډ راڅخه راشي. لومړی کرښه کې به تاسو نوی پاسورډ ولیکئ، په دوهمه کې به تاسو هماغه پاسورډ ورته کنفرم کړئ. خو اوس زما نه ځي ځکه زما اکاونټ نمبر چې دی ویریفای شوی نه ده. دا طریقه مو وکړله، په دې چې دغه باندې تاسو پوه شوي. بله طریقه به تاسو دا وکړئ چې را به شئ دلته پورته درې خطونو باندې به کلیک وخلئ، راشئ ماینټ ته. ماینټ چې کله راغلی نو په دغه باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ، بیا به راشئ دلته په دې ماینټ چیک لیست باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ. کله مې چې دغه باندې کلیک واخیستم، دا خو زما خپل ریال اکاونټ دی، په دې کې ما ټول هر څه کمپلیټ کړي دي، ټول سټیپونه. یو بل اکاونټ زه راخلاصوم، په هغې کې دغه عملیات تاسو ته که ما خپل بل اکاونټ راخلاص کړی د بل ملګري اکاونټ پای، په دې کې د نهم سټیپ چې کوم دی هغه پاتې دی. دا سټیپات اوس دغه لپاره به تاسو څه کوئ، لومړی به تاسو نوی ولیډ جوړ کړئ. ولیډ څنګه موږ جوړوو ګورئ، دلته به راشئ په دغه کریټ ولیډ بټن چې کوم ښکاري دوهم سټیپ، په دغه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مې چې دغه باندې کلیک واخیسته، دغه به تاسو سیده بوځي د پای براوزر ته. تاسو به مخکې له مخکې پای براوزر په خپل موبایل کې انسټال کړی وي. کله چې دلته راغلی تاسو به اوس په دغه ځای کې ولیډ صفحه راخلاصه شي. نو کله چې ولیډ درته راخلاص شو، دغه صفحه راځي، دلته به تاسو راشئ دغه لاندې یو کان کریټ نیو ولیډ، په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دغه مې چې کلیک واخیسته، بیا راشئ دلته په دغه جنریټ ولیډ باندې ورته کلیک واخلئ. کله مې چې کلیک واخیسته، دلته به تاسو سره نوی ولیډ جوړ شي او د نوي ولیډ هغه کوم څلرویشت انګلیسي لغتونه چې کوم دي هغه موږ ته راکړل، ده به تاسو ځان سره یو سکرین شاټ هم واخلئ، دغه ځای نه بې کاپي هم کړئ. زه دې کاپي کوم. کله مې چې کافي کړل، که تاسو مخکې زه خپل ولیډ راخلاصوئ، دلته راشئ په یوز فینګر باندې کلیک واخلئ او دې سره به تاسو خپل مخکې لاړ شئ، ولیډ به هم تاسو ته راخلاص شي. نو دغه د موږ ته راخلاص شو او تر دغه ځای پورې خو موږ دغه طریقه وکړه. بیرته به تاسو راشئ
اوس همغه ماینر چیک لیست کله چې دا کار تاسو وکړه ولټ جوړ شو اوس به تاسو دلته راشئ په کنفرم که ولټ باندې به تاسو کلیک واخلئ کله مې دلته کلیک واخیستم دلته هغه کوم انګلیسي لغتونه چې تاسو درکړل شوي دي سلر هغه به ورته پیسټ کړئ موږ چې کوم کاپي کړل راشئ په کنفرم ولټ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ کله مې چې کلیک واخیستم دې سره بس تاسو نوی ولټ ورسره کنفرم شي راشئ په کنټینیو باندې ورته کلیک وخلئ او ستاسو ولټ په تر دغه ځای پورې څنګه شي بالکل ورسره کنفرم دلته بیا تاسو نه په خپل فنګر باندې ویریفیکیشن غواړئ هغه به ورته ورکړي خپل موبایل فیس لاک یا فنګر باندې دې سره بس تاسو ولټ چینج شي خو ولټ چینجېدو نه وروسته دغه اپشن بیرته لیسره کېږي دا به هم تاسو کمپلیټ کړئ څنګه کمپلیټ کولی شئ راشئ په دغه سټارټ باندې ورته کلیک واخلئ دلته کله مې چې کلیک واخیسته دلته به تاسو ته یو ډاکومنټ درکول شي نو دا به اخر ته سکرول کوئ وروستی ته دلته به تاسو ایکسپټ بټن وي په دغه باندې به ورته کلیک واخلئ کله مې چې ایکسپټ باندې کلیک واخیسته اوس بیا تاسو ته وایي چې خپل کیورډ دلته پیسټ کړئ کوم چې تاسو ولټ جوړ کړی و هغه بیا راواخلئ دلته ورته پیسټ کړئ کله مې چې پیسټ کړل بیا راشئ په ساین باندې کلیک ورته واخلئ کله مې چې ساین باندې کلیک واخیسته دې سره به دغه اپشن هم ستاسو کمپلیټ شي اوس د ټول نه مخکې بیا تاسو راشئ خپل ولټ چیک کړئ چې زموږ ولټ ورسره سم کنیکټ شو یا نه شو دلته به راشئ د کنفرم ولټ برخه کې دلته تاسو ته خپل ادرس ښکاري آیا دا ادرس سم دی یا نه دی دا ادرس به تاسو راواخلئ دغه ادرس سره بیا وګورئ دلته تاسو سره په پای کې اپلیکیشن کې کوم ادرس درکول کېږي هغه سره به تاسو چیک کړئ نو زه دلته ګورم چې زما ادرس بالکل سم دی دغه لومړني توري او وروستي توري بالکل همدغسې دي کله چې تاسو ولټ داسې نه وي چې هغه ولټ تاسو کنفرم شوی نه وي یا تاسو نه په غلطۍ کې لومړني ولټ ته دغه فایل لاړ شي ټرانسفر شي نو اوس به تاسو انتظار کوئ انشاءالله په 30 ساعتونو کې یا 8 ساعتونو په جریان کې بس تاسو دغه ماینټ اپشن کوم دی کمپلیټ شي نو تاسو هڅه وکړئ د طریقه ور باندې هم کمپلیټ وکړئ انشاءالله زه به وریم چې تاسو دغه میګریشن باید ترسره شي ځکه دا زموږ تاسو وروستی کار دی چې باید دغه وکړو بله لار نشته ځکه میګریشن اصل کې د دوی په لاس کې دی یو ځل کله چې تاسو دغه طریقه وکړئ یو دوباره نوټیفیکیشن بس تاسو ورته راشي یعنې لکه څوک چې نوټیفای کړي چې زما دغه کار راته وکړه نو بلکې دغه اپشن چې دی موږ تاسو په لاس کې نه دی نور پورته سټیپونه چې دي ټول زموږ تاسو په لاس کې دي د وروستي دوه اپشن چې دي دغه د پای ټیم په لاس کې دي تر څو هغوی دغه ستاسو KYC او ستاسو میګریشن په خپله وکړي نو په دې هیله چې په دغه طریقه ستاسو دغه پروسه ترسره شي نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښوي لایک یې کړئ مخکې نورو ملګرو سره شیر کړئ مننه که وختونه او که شیبې